ته وګوره کنه کیمرې ته نه کی سر جدا خو سر دلته صحیح شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ابحاث راغلی یو او اوس دلته کې زمونږ یو ملګرو هغه سره ملاقات وشو او د دې نه بعد موږ روان یو ته میان ښکار کوو. صحیح ده نو ان شاء الله چېرته ځئ ما سټپ بای سټپ ته ښیم چې دلته کې په سعودي عرب کې او بیا ابها کې میان کوم ځای دی او کوم ځای به کې موږ څنګه به رانیسو که نه پوره ډیټیل پوره ویډیو را سره وګورئ. بس سو ګایز ټوپای نه لګو تاسو زما را دیدن کړي کنه نو زه به دا کیمره روستو کوم او تاسو ته به د خپل ملګری وخیم چې په ډېر تیز سپیډ کې په موږ پسې را روانو تا به ویلي چې موږ ته د میان خلاصو او دویمه دا خبره چې سر به مونږ وګورم د لوکیشن برته مو وایم دا د افغانه تقریبا 300 کیلومتر فاصله موږ په غرونو کې په صحراګانو کې واله او ان تر دې چې موږ خپل منزل مقصود ته راو رسیدو. تاسو به دا سوچ کوئ چې دلته کې خوبونه بنشته تاسو را میان کم ځینې سي نو لږ صبر وکړئ لږ د چړې لاندې سا واخلې زموږ ملګري لا نه دي را رسېدلي هغې ډېر دغه ځای زموږ نه وروستو پاتې شولم ګورئ ورته چې هغې راورسي نو پوره ویډیو سره شریک کوم ښه د ښکار او راورسېدو ښه بس سو ګایز ټوپای نه سر به مونږ خو ګوم خو ملګرو ډیګې کولاو کړل او خپل سامان جنگ ته راواغستو په سبا نه چې موږ د میان ښکار کوو په دې کې صرف دغه جالو نه دي د جنگ د پاره دي. صحیح ده ګوره ورته مخکې ویډیو تر اخره پورې وګورئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. صحیح ده یو جهان لمنه بیا دا داسې بوټو په دې بوټو په مینس کې یو وله بېدله او په دې کې میان د ګوره ملګري جال وروویشتو صرف تماشه کوي چې په دې کې الله رب العزت څومره میان پیدا کړي دي. او ماشاءاللہ نائس میٹیٹ یو یار چیک کے جنگل میں منگل یاره والله ما ومنله چې الله رب العزت تعالی کم رزق په نصیب کې لیکلی کنه نو هیله به تا رسي او د ځمکې د تله بېدلې روباسي لکه دې تاسو وګورئ د غرونو علاقه ده صحراګانې دي او د صحراګانو په منځ کې یو وله بهیږي او په هغې کې موږ له رزق راکړو او په دې ټایم کې ماته د مشرانو هغه یو محاوره را یاده شول هغوی وایي که نه وایي چې د الله فضل په چا وشي نو پلار یې نه زوی وشي دا هغه بغیر پلاره زوی کېدل دی وګورئ تاسو یاره چسکو بسکو کوم خوښه یې که نه نو دا محاورې به پرېږدو خپل ټاپک طرف ته به راشو. مهرباني وکړئ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ ملګري خو لګیا دي خاله ټول جالونه ولي او تشې راخیږي ولي او تشې راخیږي په دې ځای کې زموږ نصیب خراب دی میان پکې نشته دی وګورئ تاسو نو موږ فوراً د دې ځای نه هجرت وکړو ځکه چې په هجرت کې برکت دی چې کوم ځای کې ستا رزق نه وي که نه نو ته د هغه ځای نه هجرت وکړه انشاءالله الله رب العزت به دې په رزق کې برکت واچوي. موږ د دې ځای نه روان شو لږ بره ځو بره دی وایي چې میان هلته کې ښه ډېر دی نو تاسو ته درخواست چې یو ځل بیا زما دیدن وکړئ ځکه چې زه به ستاسو ډېر رایاد شوی یم که نه او که نه په ما خو ګران یې خو خدای خبر چې زه در باندې ګران یم او که نه ګورئ ورته ماشاءالله بایجان وروختو بره او زګي ته وګورئ څومره بې پي زګې دی آی های استاد جي جال ورویشتو ګورئ ورته زر خو جوا چې څه پکې شته وګورئ او ماشاءالله نایس میټیټ یو یار و زنده باد وګورئ که نه جنگل میں منگل وایي جار لکه د مار دې ځای نه بیا هجرت کوو ځکه چې دلته کې نور څه نشته دی بس دغه یو جالو چې ډک راوختو ملګري روان شول بیا په بره دا زیشان بنګش وی دي او ورسره بلوچیان دي دا د ټول نه وروستي پاتې شول. میا صاحب تاسو کتلی شئ ځان یې سیندې جوړ کړی دی هغه کچ چې کیله کې ډاکوان نی خی څه پکې شته آی بیا تشتیار یلکه دې کې به خامخا سي انشاءالله او ماشاءالله جار لکه د مار ویډیو تر اخره پورې وګورئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ دا به سامانو والله 10 روپۍ هم پې نه لګي او 15 MB هم پې نه خرچ کېږي موږ در دومره ښکلی ځای ته راغلي یو دومره ښکلي ویلاګ مو دله جوړ کړی دی او تاسو سپورټ نه کوئ ورخه واپس بیا خپل ځای ته را روان شو یاره بره څه نشته دی ښکته ځو او ماشاءالله چاچا ته ګورئ ها چاچا به هر بار جال ویشتو او تش پې راخیجولو میا صاحب بس ما ته ښه کنفرم پته ده چې تاسو بور شوي خو بور کېږئ ما ځکه زه به په دې ټایم کې د ټولو مسافرو ته یو شی ډالۍ کړم مسافرو ته زما درخواست دی چې د زړه پرتوګونه نه د زړه غوږونه ورته کوله وکړئ مسافر واورئ ښه ځواني دي د عربو په تودو شګو کې بیله آی های
ځواني د عربو په تودو شګو کې بیله او سش لیدلې کلي ته راغلې ای چاچا خوشي ورويشته خو چې ډاکټر تشته تشو بیا تشته او خوار په لندنم خواري همړه سره به مونږ خو کوم هم ماشاءالله موږ کم سي کم یو 15 دړې میانو نیول په یو غنټه کې ګوره ها چاچا په دغه چې کوم د میانو ښکارو کو نو په بڑه به میان والو دې موږ ډیره غټه مزرعه کړې و والله د کلی مینو په ماته شو او بل میا صاحب چې کم دینو دوی چې ما په دې سکرین کې راواله مې لکه راوستې مې خو بیا ډیر معذرت کول نو را مې وستو پکې آی هاي بس ما همیش ولو دا میان مونی ولو تاسو کته شي او بس اوس رواني د خپل ځای ته رواني کو دعاګانو کې یا ساده چینل ځان سره سبسکرایب کړئ صحیح ده ماشاءالله ټول وای او الله دې په داسې میان په هر چا باندې او خړلې کې مفت او د ښکار ډیر خواږه میان ماشاءالله ان شاء الله په نیکست ویډیو کې به سره ملاويږو چرته زه ما صحیح ده مونږ سره غوړي اوسېږي خبرې چینل کې السلام علیکم میا صاحب میا صاحب درا کبونی صاحب کله تاونی سلو ونی تا کنه دینه د کب نه یریږي او بریته هاي بریخي دي کنه لکه ته چې سار دوه دړي او ماخام دو پرانه زی دا برت خو بدل ته کې ابخا کې دا کوخه ډېر خو مې اسې بل شي بس